د یخ او واورې منظره. دا د چین په هاربین کې د یخ او واورې فستیوال دی. د دوشنبې په ورځ دغه کلنی فستیوال پیل شو چې هر کال په میلیونونو لیدونکي ورځي او له یخ او واورې څخه جوړې زړه راښکونکې مجسمې پکې وي. د 240م نندارتون لپاره له 400,000 کیوبیک متره یخ څخه استفاده شوې. دغه ځای ته ورتلونکي کسان له بېلابېلو منظرو سره عکسونه اخلي. ان د تودوخې په منفي 20 درجو کې 42 جوړو د ژوند نوی سفر پیل کړ. د نړۍ په کچه د ستر ژمنی فستیوال به د فبرورۍ تر نیمایي پورې ادامه ومومي که چیرې هوا همداسې سړه پاتې وي.